نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په ولار باندې روانو قبر ادیره و. د دې حدیث مطلب دا دی چې صبر په هغه وخت کې فائدہ کوي چې مصیبت راشي او ته چې بس الله بس هم الله چې سړي کړي زتا بيدار الله مال صبر راک الله زتا سره راضي. کوم وخت چې خبر شولې چې زوی دې مړ شو انا لله و انا الیه راجعون بس مونږ هم د الله یو الله ته بزو الله دې مال صبر استقامت راکړي. او حدیث کې راغلي د الله نبی ویلي چې صبر وکړه الله به جنت ورکړي. بس د الله په فیصله باندې بالکل راضي او یا میراث شوم او یا تبا شوم او یا هلاک شوم او څه به کوم دغه یو او زه به سکوم او تربوراره ته وازي تاسو شي دا خپل تو خبره دا هیڅ خبره نه. نو صبر په کوم وخت کې د مصیبت په اولنی وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه حدیث ته مر النبي صلی الله علیه وسلم بامراه تبكي عند قبر. یو زنانه په قبر خواته ناسته و جړلې یو عام نرم جړا ده چې بل څه ګناوري یو چغې دي دا چغه ده ځکه د عام د نرم جړا ترغیب رسول الله ور کړی دی. قاسم چې وفات کېدلو ابراهیم وفات کېدو نبی صلی الله علیه وسلم جړلې صحابي ورته ته موږ منې کې کنه و یو چغې وال دي چې زما چینار لاله تلاړو موږ بس کو او یو عام درد ده در رحمت ده نو دی جړل نو فقال نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اتق الله واصبري خوري الله نه ویریږه صبر وکړه غم وکړه استقامت وکړه الله به اجر درکې. مصیبت خو اسم راغلی دی نو دا خزه خپه و دردمنه و یا خاون یا پلار یا ورور مړو. قالت الیک عني فانك لم تصب بمصیبتي ولم تعرفه. اخواشه زما خوانه اخواشه نظر ته مصیبت رسیدلې ده او نه په دې مصیبت باندې پوېږي چې سړی ته مصیبت ورسیږي هغه باندې څومره درد یو چغه او سوري وږي اخواشه زما د خوانه. بس نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعوت وکړو ته لاړو چې لاړو نو څوګي خواله رااله یو سره نورې زنانه ناستې دي نو فقیل لها چا ورته وویله انه النبي صلی الله علیه وسلم. ته خبرې دا څوک دا خو رسول صلی الله علیه وسلم دا څوک رسول صلی الله علیه وسلم دې ځکه فائدہ به مخه شیخ عبد الغفور فائدہ به اتق الله واصبري دعوت کی بس خپل دعوت کوي اضافي کار سکار ملره مسله ویوا او دې ته ګورخه ولم تعرف دایلا پیژندل نو دی خدي چې دا څوک دی نو فقيل لها چاورته ویلا انه النبي دا رسول الله دی. معلومیږي دا دعوت کې شهرتونه بنه غواړي چې خامخا دې ته مشهور شي او ارسړه دې ته ومني او شیخ القرآن صاحب دی او شیخ الحدیث صاحب زمونږ شان دې بټکی پوېږي نه او تل زرمونه مخکې او تل زر ورسته 15 طالبان مخکې او 15 شاته او بس کیمرا راته ولګو غیر د کیمرې نه بیان نه کوم. دا یو قصه شروع د اسنن سبا په نیټ او په واتس اپ باندې ارسړه شیخ صاحب دا سل په سل واوري موږ شیخ صاحب دې نه یو خو شیخ نشته ځکه بیان کو زه خالی دی به د جمعې مز خرابېږي. د الله نبی ګوره مشهور دی که غیر مشهور دی؟ غیر مشهور دی خزه نه پیژني چا ورتویل دا خو رسول الله دی. شهرت به نه غواړي شهرت بیکاره شی دا خبره ځکه کوم دا زمونږ بیان به خوريږي په دې نت باندې ملګری او هغه د دې خبرې سره واقف دوه قسمه میوي دي خاطر اخرنۍ خبره ختمومه. خوبانه ملیدل دا او بادام د دوه بوټي یو دی خوبانه یو ولوچه دا ټول د یخ نه یو شی دی او بادام کې خیال مکړي قلم څه بدلیږي. خوبانه چې شنه شي کنه نو دا واړه دی الله ژوند لري سرمن بدل د دې بوټي نه واړې په دې ګټو باندې دا کنه دا خو کله دیونه پاتې شو پاخه شولا نو بس وروره به یو مرته پورته ګوري بل را شو کې استخوري کړی دا مچان میګیم پکې ولګي په میوه کې بیکاره میوه د داغ په اتباع څخه خوبانه ده کاټن کې جو خراب شوله خراب شي دا ولې دومره زر خرابېږي دشمنان ډېر دي دا مشهور ده ښکارا ده کنه. او دې بادام ته پام کوي بادام پړډو کې دنه پټ دی کنه ده پټ پرو دی چاته نخکاری حاکم سے به بادام راوړه ملک کاکا وی ململه بادام راوړه طالب العلم پلار ته مالا بادام واخله نو بادام دغه ډېر قیمتي دی کنه لس کالم ساتل کیږي شل کالم ساتل کیږي هر قسم علاج هم د خوبانه شانت نه دی. مشهور انسان نه غیر مشهور سل چند داخلي نو دا رسول صلی الله علیه وسلم شهرتونه والا سړی نه عام یو ساده مؤمن مسلمان د رب العالمین په ټولو بندگانو کې قیمتي انسانو دعوت وکړلو نو د خزه ته چا ویل انه النبي صلی الله علیه وسلم فاتت باب النبي صلی الله علیه وسلم. دای په کې بلا فائدہ دا خزه چې خبر شو چې ما خو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه خپل کار کوه تا ته مصیبت نه رسیدل اوس موږ ته دعوتونه کې صح چې خبر شو خو ما نه خطا وشوراله د نبی صلی الله علیه وسلم کور خواته نو فلم تجد عنده بوابین پیردار پکې نو ولا تا نه تاسو کوم چې د ترافیک عسکري کنه ملاقات وسو کی
حالات خراب دي، حالات خپل خراب کړي. زمونږ د علاقه کې والی سی بلکا تاسو ټول پیژنده جلال خان نوم وکنه دی بازار کې شال ګرځیدا کنه ماما ګرځیدا کنه هیڅ اسکر مسکر سره شال ګرځیدي او ساده غوندې سړی د اسې د خلکو ځان ته لا پاس د سې چارو کې چاره ته بولې پلان کې سړی وي کوټه مې دغه زدي مرمۍ ده الله چې ټیم مقرر کړلو ولو کنتم فی بروج مشیدا بیا په معنی کې نه ټینګيږي او کني معنی نو د امریکا سپینه معنی څه شو لغه پړقاره چې قبول دومره د مرنه یې رم نه د پکار نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه کې څومره